بیا حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان العبد ليتكلم بالكلمه دې ته وکې دی وی بنده کله ناکله یو خبره وکړي ما يتبين فيها داسې سوچ یې ورته نه وي کړی او راویې ولي لکه دا خبره ورته داسې معمولي ښکاري وایي دا ومې کړه مجلس مې ګرم کو يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق د دې یوې خبرې د لاسه جهنم ته ولیږي دومره لرې لکه کومه فاصله چې د مشرق په منځ کې ده د هغه فاصلې نه په زیات اندازې سره د په جهنم کې ولیږي یوې خبرې د لاسه ولې سوچ یې ورته نه و کړی او دته وړه ښکارېده خو د الله په نس غټه وه دته خو وړه ښکارېده خو د الله په نس څه وه غټه وه دلته یو فایده پته نشته او ذهن ته به دا سوال راغلی و که نه به راغلی دا د ویښو خلکو ذهن ته راځي چې د مشرق په منځ کې کومه فاصله ده نو مشرق او مغرب دی او دلته مشرق راغلی دا مشرق خو یو نه دی نو د هغې جواب دا دی چې مشرق دا په اعتبار د دغه سره جمع ووړي سره د دوه دي د ووړي ځان له مشرقي او د جمع ځان له مشرقي نو ځکه دې ذکر ویلي بین المشرق یعنې د دوو مشرقینو په منځ کې ورکله ناکله مجلس کې خلک ناسي که نه یو خبره روانه شي والعیاذ بالله دا خو د سپکو خلکو مجلس چې خاص یو مثال به یې درکړو دا مثال کې خبره هم چې د فلاني دا ښځه والعیاذ بالله دا دیس دا دیس دا اوس د وړې خبرې ورته ښکاري د دې ځای سره سړی غرق او تباه شي یو مجلس کې ناست مړې مولیان ټول په دنیا پسې ګرځي ټوله مسله د خېټې روانه دا اوس ګوره دې ته وړه خبره ښکاري د الله په هغه بندګانو چې هغه علما دي په هغه ټولو یو شان فیصله وکړه مجلس یې ګرم کو نو ورته ډېره ښکلې خبره دې وکړه خبره ختمه شوه د یوې خبرې د لاسه دې تباه شو بیا دې بل حدیث ته ګوره دا هم د ابو هريره رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله وی کله کله یو بنده دې څه خبره وکړي که نه چې الله پرې راضي کېږي لا یلقي لها بالا خیر یې ورته نه وي یعنې دا دته څه ګټه خبره نه ښکاري خبره د الله دومره خوښه شي چې یرفع الله بها درجات الله وله په جنت کې اوچتې درجې ورکړي حالانکه خبره دته څه ښکارېده وړه لکه اوس مجلس کې ناستې ته او ملګري لګیا دي ګپ شپ لګوي یا خبرې کوي تا پکې منځ کې وي د الله نه ګوره ویرېږئ اوس دا وړه خبره ده کیدي دې ویونکو ته دومره توجه هم نه چې دا زما څه ګټه خبره خو نه ده کړې خو ما دا وایي چې د الله نه ویرېږه او دا خبره د الله خوښه شي دې د لاسه دا سړی وبخښي وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله او کله کله یو انسان وړه خبره وکړي خو الله پرې ناراضه کېږي الله پرې غوسه کېږي لا یلقي لها بالا پروا یې نه وي دا خو ما معمولي خبره وکړه یهوي بها فی جهنم د دې یوې خبرې د لاسه په جهنم کې اوبه وخوري د یوې خبرې د لاسه په جهنم کې اوبه وخوري خدای ته وړه خبره ښکارېده خو د الله په نس غټه ولاړ جهنم ته د یوې خبرې د لاسه جهنم ته لاړ دا حدیث یې ولې راوړه دې څه مطلب شو هره خبره په احتیاط پکار ده کیدی شي دا خبره دې دومره اوچت کړي چې الله د ناراضي شي او کیدی شي چې دا وړه خبره چې تا ته وړه ښکاري هغه د الله په نس دومره لوی چې د یوې خبرې د لاسه سړی جهنم ته لاړ شي یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي راوړی عقبه بن عامر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی څه ښایسته نصیحت پیغمبر کړی دا زموږ ټولو دپاره لازم دی